هغه قیامت هغه ناشنا ورځ دومره ناشنا ورځ ده زه یم چې دغې ورځې په تذکیرې سره څوک ونه هېرېږي دی په هېڅ باندې هم نه هېرېږي په هغه ورځ چې ټول مخلوق به الله ته راجمع کېږي الله وایي ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا الله وایي کله چې شپېلۍ کې پوکې وکړی شي اسرافیل علیه السلام پکې پوکې وکړي که نه الله وایي دا ټول مخلوق به راجمع کومه د آدم علیه السلام نه واله د اخرني کسې پورې ټول مخلوق به الله ته ولاړي موتا به پکې ولاړ که نه به موتا به پکې هم ابه ناشنا ورځ ډېره خطرناکه ورځ د هغه چا دپاره چې نیک عمل یې نه دی کړی او ډېره ښایسته ورځ د هغه چا دپاره چې ځان له څه لیږلي دي هلته ډېره د ګیرې او د هیبت ورځ ځکه ورته الله سخته ورځ ویلې ده فذلک یومئذ یوم عسیر الله وایي هغه ورځ ګوره ډېره سخته ورځ ده ډېره ګرانه ورځ ده ستا څه خیال دی چې کله ته ودرېږې الله ته او د هغه ورځې مقدار 50 کاله دی 50 کاله او دا نور راجمع راشي موږ ته رانږدې شي د یو میل په فاصله کې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي بعض خلک به په خولو کې ډوبي د ګیټو پورې بعض د زنګنانو پورې بعض د بډې پورې بعض د نامه پورې او بعض د سینې پورې ومنهم من یلجمه العرق الجاما او بعض به په دې خولو کې بلکل ډوبي دنه والعیاذ بالله د اعمالو مطابق به انسان په خولو کې ډوبي هغه سخته ورځ به موږ څه کوو